جکه ګوریاز ساته پروس کال شکایتونه دا راغلي اوس کال بیا داسې دي وی ټول خلک په رمضان په روژه کې عبادت نه کوي ذکرونه نه کوي تلاوت نه کوي فیسبوک او نیټ کوي دی خو خلک غرق او تباه کړل هلکه غټ موبایل چې استعمالی نو دین له استعمال کا کتاب پې وګوره د پیغمبر مبارک حدیث پې وګوره تاریخ پې وګوره د علماو بیانونه پې وګوره خله استعمال کا نو ښه شی دی خله استعمال کا نو خشي دي زموږ غټو علماء ته ډېرې غټې فایدې واغېستې او لیکن نوجوان کل ته تبی واغېسته نو په رمضان کې په روجو کې بیا موږ ټول ورځ دروغ او فیسبوک ټول دروغ دي ټول دروغ لګي او فیسبوک تلاوت نه کوي د خدای نیکبخته ذکر وکړه د الله نوم یاد کړه درود شریف ووایه او غیبت نه او دروغ هم نه ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکذب والغیبت یفتران الصوم وی دروغ او غیبت روجه دوړه کوي دا نه چې کوي روجه ماته شوه بیا به قضا نیسي داسې نه ده خو د روجې برکت یې دوړه که ختمې کړو د رمضان په روجو کې دقسې د ورځې عبادت که خیر انشاءالله ځان یو ټایم ټیبل به جوړو ښه د ورځې ښکلې عبادت او د شپې عبادت نو اوس به څه چلو شي د دې فایده به سي فایده وسواره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره غور سره وره نو بس کوم د رمضان میاشت وه او دغسې په دې پوړی باندې قدم کېښودوي آمین نو چې په دویمه پوړی قدم کېښودوي آمین هغوی به په دې دریمه کېناستېدل مونږ په دویمه کېنو هغوی په دریمه نو چې دریمې ته وخته او پې کېناست وی آمین نو صحابه او تپوس وکړو الله رسوله امین خو خلک اله وایي چې څوک دوا وکړي مونږ خو څوک ونه لیدل چې چا دوا وکړه وی جبریل علیه السلام راغی هغه دوا وکړه ما پې امین ووی بلکې دوا نه بد دعایي خو خیر وی جبریل علیه السلام چې ما په لومبي قدم پوړی خپه کېښوده په دې ترتیب کې زه لږ تېر وځم ښه خو درې دي هر یو چې په کومه پوړی دی خو درې دي نو وی چې په یو مجلس کې ستا نوم څوک والي او درود پې ونه وی نو دی د خدای هلاک کی ما وی آمین نو چې په کم مجلس کې د حضور پاک نومونه ونه دوه دي ښه یو محمد او یو احمد یو ولا مور ښه دی بل ولا نکي ښه دی صلی الله علیه وسلم نو ته به صلی الله علیه وسلم خو دې نه وی نو رسول الله مبارک امین ویلی دی او خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام غرق شوې ښه وی چې په دویمه پوړی مې خپه کېښوده وی چې د چا مور پلار جمدي وي که نه او دی دومره خدمت ونه کي چې د دې خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي دومره خدمت به کوې چې د مور پلار د خدمت په وجې ځان جنت ته ورسوي الله خوشحالي او خو د دومره د مور خدمت وکړه دومره د پلار خدمت وکړه چې ځان په جنت ته ورسوي نو چې داسې خدمت چې ونه که چې ځان جنت ته ورسوي د مور پلار په خدمت نو خدای دې هلاک کړي نو رسول الله مبارک آمین د مور پلار خلک خیال نه ساتي رونو چې ولا ګټي که نه نو باباجي په خپله زور هم کوي او چې غریب د ګټې نه لږ پرېوځي که نه یا بیمار شي یا کټ کې پرېوځي لږ غوندې بیا ورته سپک نظر کوي او چې ښه دی نه راوستی نو مور ته ښه نظر کوي او چې دوړدوړی راوسته دوړدوړی بس بیا خور الا مور بلا ښځه نعمت د خدای تعالی بیا نه خور پېژنې نه مور پېژنې ظالمه مه کوه داسې که تا نه به هم یو وخت کې دغسې بابا جوړېږي که او ای ظالمې ولې دا خاوند مور ته لمسی ولې دا خاوند مور ته لمسی تا نه به هم یو وخت کې دغسې خواښې جوړېږي بیا به څه کې د مور پلار قدر کوي قدر وایي چې په درېیمه پوړی کېناستم نو جبریل علیه السلام څه وایي وایي چې په چا د رمضان میاشت راله او دونه عبادت یې ونه کړه چې ځان په خدای وبخي څونه عبادت به کوې تشه روژه نه څونه عبادت به کوې چې دونه وکړې چې ځان په خدای وبخي دونه خوشحالي اوهو رمضان کې د ورځې ناره تنده لوږه تېره کړه خواهش نه ځان وساتو د شپې ګوره ورځې په تکړه د شپې بیا ماته مونځ کوي نو دا دې خدای هلاک کړي ما وی چې امین نو چې دا ما درته نن کمې طریقې وښولې په دې دې عمل ونه کړ او روژه دې کې ښکلی عبادت دی ونه کړه چې ځان په الله وبخې نو چا خیره کړې ده جبریل علیه السلام امین پې چا ویلی دی رسول الله دې خیرو ته خو مونږ والله کټینګ شو تبه ده بیا نو ښکلې د مارونو خشته عبادت به کوو ښه انشاءالله اوس نه نیت وکړئ که خیري
الله به اجر درکوي چې موږ به که خیري مکمل پیشمني له پاسو ور هغه دی نه مې شروع کړه پیشمني له به پاسو لږ به خورم خو خورم به ځکه رسول الله مبارک سنت دی مبارک یې ورته ویلي او پیشمني نه مخکې خیر دی دوی که څلوري که اشپږي که اتي مونځ به کوم ښکلې به کوم ښکلې او دقه وخت دعا هم قبلېږي دغه وخت الله اواز کوي ای بنده شته څوک چې ما نه سوال وکړي چې وله قبول کړم شته څوک چې ما نه وغواړي چې ورکړم الله سوال کوي باباجي زمونږ خدای پاک وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله یاره هغه دا تهجد هغه چاته نه پرېښوده نو ما ته د هغه یو څو څیزونه یاد دي نو هغه به جړل دغه وخت کې ویل چې الله تا ته خو موږ نه وویلې چې اواز وکړه تا په خپله اواز کې رسول الله مبارک فرمایي مونږ خو درته نه دي ویلې ته په خپله وی چې ما نه غواړې نو خدای غواړم ده نه ګوره چلم پکار دی که نه شته څوک چې بخښنه غواړي چې وله وې بخښمه شته څوک حاجتمند چې حاجت ولا پوره کما نو دا وایه چې الله دا واسطه کړی دی ما ته رسول الله مبارک ویلي نو خدای زما حاجت پوره کړي موږ ټول محتاج یو الله ته کنه بیمارو سوال د جوړولو یا رزق کې کمزوري بل څه پریشانی نو دا به کوو ښه تهجد شابسې بیا دعا به کوو ورپسې که خیر ښکلې تهجد لږ خو ښکلې او بیا پیشمنۍ او پیشمنۍ چې څنګه وکړو نو جومات ته تلل بس ځکه لږ وخت دی جومات کې لا جمع تیاره نه ده لږ تلاوت به وکړو تلاوت نه راځي ذکر به وکړو تسبیح به واړو او یا به درود شریف ووایو نو چې جمع څنګه وشي نو ښه خو دا ده چې سړی اشراق ته کښېني ثواب یې ډېر زیات دی په هغه ځای کښېني او 2 رکعته لمونځ وکړي د حج او د عمرې ثواب یې کېږي خو دا انسان دی که چېرته یو سړی ځي ډیوټي یې ده یا اوبه خورې دی یا بل څه نو لاړ شه خپل کار وکړه ښه مزېدار د ماسپښین لمونځ له په وخت لاړ شه خپل لمونځ وکړه په دې میانځ کې تسبیح ځان سره کې روژې میاشت کې هر یو مرګري ځان له تسبیح پیدا کې تسبیح پیدا کې خو په 100 روپۍ کېږي په 10 روپۍ کېږي ځان له تسبیح پیدا کې جیب کې واچوي تسبیح کې دا فایده ده چې ګوتې یې ورسره ولګي الله به در یادېږي بیا ماسپښین لمونځ بیا مازدیګر لمونځ وکړه خوب پکې خیر دی وکړه مازدیګر بس جومات ته ځه بل کار مه کوه بس عبادت وکړه ماښام ښه مزېدار روژه ماته کړه خوراک لږ ډېر نه لږ روژه ماته کړه ګزاره وکړه لږه غوندې نو بیا ماسخوتن تراویح وکړه ختم وکړه بیا پکې خوب وکړه دا یو طریقه شوه د مارونو ستاسو دپاره یو ټایم ټیبل شو نو کوشش وکړئ چې دروغ پکې ونه شي غیبت پکې ونه شي حدیث کې راځي وایي که یو سړی تا سره د رمضان په میاشت کې د جهالت کار وکړي نو جواب مه ورکوه وایي انی صایم زما روژه ده ته که هر څه وایه زما روژه ده نو صحابه به په دې ماشومانو نیولې پیشمني له به پاسول نو چې دا ماشومان به در ودې په جړا شو که نه نو د لوبو څیزونه به یې وله ورکړل ماشومان به یې په لوبو کول چې دا روژه پې سر ته ورسوي او زمونږ په هغه غټ سنډه روژه فرض ده او مور ورته وایي نه صبر وکړه مه نیسه خرابېږي دی وجود ته نه ګورې اتي دی او خرابېږي ولې خرابېږي نو چې روژه پې فرض وي او په لومبي کال ګورې زمونږ د خلکو عادت دا دی چې دوی وایي نیمې ونیسه سخ کال نیمې ده باندې نیمې نه دي چې فرض کېږي ټولې فرض دي یعنی پر او مخکې نه ورسره عادت کې بچي په روژو څوک نه مري روژې پې ونیسئ خامخا په دې ماشومانو او په خپله کوشش کوئ چې د روژه خرابه نه شي روژه ډېره قیمتي میاشت ده او قیمتي د الله د طرف نه یو نعمت دی زموږ دپاره چې موږ ښکلې روژې ونیسو او الله ورباندې خوشحاله کړو که یو سړی دی هغه ته ډاکټر وایي چې ته روژه نشي نیولی داسې بیماري ده چې ته پکې نقصاني کېږې مه نیسه که چرته دی بوډا دی شیخ فانی ورته وایي نو دی به د هغې فدیه ورکوي او که چرته دی ځوان زلمی دی نو په ځوان زلمي فدیه نشته ښه که دی کله جوړ شو نیسي به او که جوړ نه شو پکې مړ شو نو اسم پې نشته دی نو د رمضان د روژو ډېر برکتونه دي الله خوشحاله شي د وجود زکات هم دی وجود به دی نرم شي رکوټې به شي کمزورې به شي خواله کمزوري کېږي چې پیشمني سره ګزاره وکړي دا زمونږ الحمدلله پښتون پنجاب ته ورشه هلته کې روژې نه نیسي هغوی پټان جانې روزه جانې پیشمني روژه ماتي ته بیا ناست دي پنجابي نه چا تپوس وکړه روژه نه نیسي او پیشمني دغه ته روژه ماتي ته ناست دی وایي څه کافر یم ماتون به یم نسم کافر دې ولیدم څه نو دا شی به پکې نه ښکلې روژې ونیسئ مزېدارې ذکرونه پکې وکړئ الله پکې یاد کړئ خپل ډیوټي هم پکې وکړئ دوکانداري هم پکې وکړئ چې لږ فارغېږئ نو رب العالمین ذکر پکې کوئ ښه تراویح هم کوئ ګورئ ډېر خلک تراویح هم نه کوي تراویح ضروري شی دی
په حرمینو کې الله تاسو ټول بوتلی کې حرمینو کې ډېر خوند کوي روجه یاره قسم دی په حرمینو کې خوند کوي ډېر مزېدار هلته عموما خلکو څه معمولي د خلکو دا معمولي چې منځونه خو ټول حرم ته دي خو مازدیګر اکثریت خلک مانځله راځي نو هلته د مازدیګر منځ وختي کېږي د هغوی مذهب دا چې هغې د مستیاول نه پس کوي فوري نو وختي کوي په دې ورځو کې تقریبا څه 3:30 بجې یا په کم په 4 بجې منځ کوي نو چې مازدیګر منځ څنګه وشي که نه نو ټول حرم په مکه مکرمه کې خو طواف کېږي مطاف ډکي د خلکو نه خدای دې تاسو ټول بودي چې په خوند دې پیش مطاف ټول د خلکو نه ډکي مازدیګر مانځه نه پس لبریز شي لبریز ما غوندې سړي ته طواف بیا ګرانې طواف شروع شي او په برنډو کې دا خلک ټول یو بل ته مخکې ناست دي او تلاوت د قرآن شریف شروع شي داسې خوند کوي ټول خلک لګیا د قرآن شریف تلاوت کوي او څوک طواف کوي او مدینه منوره کې خو طواف نه کېږي نو څوک پاسې نیکبخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام لور شي چې هغه باندې سلام به واچو او چا قبلې ته مخ کړي او قرآن شریف یې راغشتي لګیا تلاوت کوي دا 2 غنټې تقریبا 2.5 غنټې ټول خلک لګیا دی تلاوت کوي په مکه کې طوافونه کوي چاله چې قرآن نه ورځي لګیا یې تسبیح یې ذکرونه کوي پوره ټول وخت په عبادت کې تېر شو ماښام چې څنګه بانګ ووایي نو بیا روژه ماته کړي په مکه شریفه کې درستخانونه وغواړي پلاسټک والا نو مکه شریفه کې بل څه نه صرف کجورې ورکوي بل شی نه ورکوي چا ځان سره په جیب کې پټ غوندې چېرته ډبل لوټۍ وړي یا ځان سره په جیب کې پټ غوندې جوس وړي هغې بل شی په مکه کې نه پرېږدي او د زمزم اوبه ښه مزېدار دته مخې ته یو او 2 3 ګیلاسه پراتي او کجوره وسره بس جوس ته جوړ شو که نه چې خولې ته د کجوره واچوله او زمزم اوبه دې وڅښلې نو د زمزم د اوبو جوس شو خېټه کې دننه شربت شو که نو خلک هغه وڅکي بعضې خلک پکې چای م ورکوي هغوی چای ورکوي توره چای وي او یا ګاوی هغه ورباندې وڅکي بس په دې ښه مزېدار دا استعمال کی اډوکې مډوکې وغورځوي بیا خلک هغه درستخانونه غونډ کړي او په مدینه شریفه کې سي ماشاءالله درستخان باندې سیبه هر چاته یو کنډول مسته پراتی که یو نه وی زما په یو کار نه کېږي 2 والا په 2 نه کېږي 3 والا 3 والا پابندي نشته کجورې به راته مخکې پرتې وي ودانې ته چې څومره ستا خوښي یاره یو 15 را واخله مختلف قسم کجورې هم به راته عامې کجورې پرتې وي هم به راته پکې سکریا یو خاص کجوره دغه ډېر استعمالېږي قسم نه راځي هم پرتی حاجو هم پرتی ډېر درستخانونه داسې چې کاجو هم پې د پاسه واچوي بادام هم پې واچوي او دا پسته هم پې راته واچوي په بعضې درستخانونو او ډبل ډوټۍ ورسره وي اعلی قسم ډبل ډوټۍ د ډبل ډوټۍ هلته مختلف قسمونه دي مختلف ډبل ډوټۍ پرته لکه یوه خورې که 2 خورې ماسته ډبل ډوټۍ قاشوغه ورسره او زمزم اوبه خو پرېږدوه ماشاءالله چې څومره تسکې ماشومانو سره جګونه او دا وایي او اواز به کوي زمزم 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 ډېر خوند کوي هغه چغې ډېر خوند کوي اواز وکړي زمزم 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 خلک وایي لکه مونږ ته ګیلاس کې اوبه اچوه زمزم زمزم واړه ګرځي جګونه ورسره او خلکو ته اوبه اچوي چای راته میلاویږي توره خو بې پیو کاوه راته میلاویږي زمونږ والا ګاوه د هغوی یو خاص قسمه چای ده هغه درته میلاویږي بس چې دغه سړی وخوري خېټه ډکه شو چې سړی 10-12 دانې کجورې وخوري دا 10-12 لږ شی خو نه دی او ښه مزېدار یو ډبل ډوډۍ 2 وخوري یو ماستو خوري ورسره اوبه وڅکي بس نور څوک څه کوي خو په دې خلک نه راګرځي جي او پاکستانیان خو به بلکل نه راګرځي دې سره چې څنګه مونځ وشي مزېدار اعلی مونځ هغوی کوي یاره قسم په خدای مونځ ډېر ښایسته دی چې مونځ وشي څنګه مانځه نه پس خلک سنت وکړي نفل وکړي نو صیبه باروزي بیا څه کوې ډوډۍ خورم نو دا اوس چې دونه بوتاوه وخوړه دې د پاسه ته بیا باروزې قسم نه اعتکاف کې هم خلک ځي ما به ظالمانو اعتکاف هم دوړه که ضرورت لپاره طبیعي ضرورت له اعتکاف د جماعت نه بار وتی شي نو دا ستا څنګه طبیعي ضرورت دی تا خو تقریبا 2 کیلو جنس دی خوړه که نو دا څنګه معده ده چې ته باروزې نو باروزې بیا نو بار د مدینې منورې د جماعت نه بار دارنګې د مکې مکرمې د جماعت نه بار چې کومې ساحې د میدانونه دي هلته صیبه روجې میلاویږي هلته چرګان هم میلاویږي هلته غوښې هم میلاویږي
هلته مالټې ملاویږي، هلته کیلې ملاویږي. او دا کم چې مالدار خلک دي دوی خپل دسترخوانونه غوړولي او دا خلک راضي پې خوري. خو زمونږ خلک ډېر ارسناک دی، ډېر ارسناک دی، انتهایی زیات ارسناک دی. څنګه ارسناک دی؟ په دسترخوان به کښېني، هغې باندې روجې اچولي که نه، خو پلاسټک دسترخوان وي، روجې پې ور واچي، پکې غوښې دی ورته د خپو په سر کښېني، غوښې دې راوچتې کړي، هغه وخوري. نو په نیمګړی ارسب نو بل دسترخوان له لاړ شي، نو هغې کې هم چرګ مرپروت وي په روجو کې دننه، نو هغې کې هم ټونګې مونګې ووایي، نو لاړ شي نو بل له ورشي. نو هلته ترکاري وي پکې او پکې ډوډۍ موډۍ وي، نو ترکاري لکه غوندې وخوري، نو بل نو دا سري سري لکه څنګه چې څاروي سري. زه خو ورته دقه وایم، ولې ظلم کې، ولې زیاتې کې؟ یو ته کېناستې هغه ثواب ګټي که نه، د هغه شی ولې بربادوي؟ کېنه وخوره که ای رسناکه. نو ټول ولړي، نو هغې غریبانان بیا غونډ هغه روجي زیاتي راغونډ کړي، نو ډرم ته یې ورغورځوي. دا ته ثواب لتلی. خلک وایي اعتکاف هم وکړه، اعتکاف دې دوړه که ثواب لنې تلې په ځان د ثواب ګناه را بار کړه. د اعتکاف نیت دې وکړه، فاسد دی که ته طبعي ضرورت ده دا چې څوک هم په رمضان کې زما دا خبرې دې ټولې به وکړي. که د خدای د رضا دپاره دي، الله رضا په دقه کې ده چې تا ماښام روټۍ وخوړه او ته ښه موړ شوې، نو بیا دوباره سله ځې روټۍ له بار سله وځې. ډبل ډوډۍ روټۍ ده که موږ اوس مصر ته لاړو، په مصر کې ما تاسو ته قصه وکړه، ما سره نیز احمد هم او زما د ماما زوی دی لیدارشاه، الله دې خوشحاله کړي. نو ام را سره ټولې ډبل ډوډۍ، ډوډۍ هم پکې میلاویږي، خو اکثر ډبل ډوډۍ ټول خلک خوري. ازبکستان ته موږ لاړو، اکثریت ډبل ډوډۍ خوري. په بار ملکونو کې د انګریزانو ملکونو کې تاسو ګورئ ټول هم دغه ډبل ډوډۍ او سینډویچ دي، په هغې خپلې ګزاره کوي. زما وروڼو بنیادي څیز دا دی چې ته که الله خوشحاله، نو د الله د خوشحالولو طریقه دا ده چې د اعتکاف نیت دې وکړه، د اعتکاف چل اول زده کړه، نو بیا هلته اعتکاف ونه کوه. نو هلته دغه ښه مزېدار روټۍ وخوري. نو خیر ماسخوتن بیا تراویح شروع شي. اوهوهوهو امام صاحب ښه ښکلې انداز سره فرض وکړي، ښایسته مزېدار. نو د فرضو نه پس بیا خلک سنت وکړي، نو بیا تراویح شروع شي. نو دونه ښکلې ښکلې تاسو دلته په ټي وي باندې اورئ او په دې موبایلونو کې تاسو ګورئ اورئ، په کم 2 غنټې پې لګئ. څو؟ په کم 2 غنټې دا په تراویح لګئ. یو سپاره تلاوت پکې کوي، لږ کله زیات یو سپاره تلاوت او ښکلې مزېدار لګئ او ښه ښایسته رکوع او ښه ښایسته قومه او ښایسته جلسه او ښایسته سجده، داسې ښایسته ښایسته کوي مزېدار. خوشحالي سړی ښکلې تلاوت پکې وشي، غوږ ورته کېږي، بیا د هغې نه پس وتر کوي، هغې کې هغوی هغه خپله دعا هم کوي.